ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ د فارم دو سیمې ته راغلي یو. افغانستان د ښکلي حاصل د سږني کال د هندواڼو د حاصلاتو څخه یو ښکلې او په زړه پورې خپرونه د دغه ځای څخه لرم. ماشاءالله څومره ښایسته او په زړه پورې هندواڼې سږکال په دغه سیمه کې شوي دي. دا به اوس له خیره پکتیا ته رسوئ انشاءالله. پکتیا ته رسوم خیر. هلته د دوکان د سټور دی که نه تجارت دپاره اخلي؟ نه تجارت یې پور هلته مو ګاډي درویلې. من په حساب باندې اوس تقریبا چې دغه ځای مشق کولی دی 1400 منه هندواڼه ددلې. 1400 منه ماشاءالله. بله ورځ مې 30,000 منه ایستلې ده ماشاءالله. تا چې په انشاءالله کوم مصرف کړی پوره به یې کي؟ یاره انشاءالله پوره کوي. څو موټرو کې؟ دوو کې که دریو کې؟ یاره دریو دوو کې نه پوره کوي خو چې یو 4-5 موټره لاړ شي نو ایله یې پوره کړي. خدای مهربانه دی انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخونکي خدای تعالی پر سپېڅلي تلپاتې او نه هېرېدونکي نامه سلامونه. جوړ په خیر، ستړي مه شئ. د همیشه بهار افغانستان ډېرو درنو او قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې تاسې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. کانت الله باور د یوې نوې خپرونې سره یو ځل بیا ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر یم. درنو لیدونکو، دا ځل د خپرونو په دوام سره ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ د فارم دو سیمې ته راغلي یو او دا ځل تاسو لپاره یو ځل بیا د افغانستان د ښکلي حاصل د سږني کال د هندواڼو د حاصلاتو څخه یو ښکلې او په زړه پورې خپرونه د دغه ځای څخه لرم. نو ماشاءالله تاسو ګورئ چې سږکال یو ځل بیا په دغې فارمونو کې او بټي کوټ ولسوالۍ کې ډېر ښکلي او په زړه پورې حاصلات د هندواڼو شوي دي. دا چې نرخونه د تېر کال سره څومره توپیر لري، ترڅنګ سږکال سږکال څنګه دي، تېر کال سره څومره فرق کوي، دغه ټول معلومات تاسو لپاره په نننۍ خپرونه کې راخلو. نو ماشاءالله تاسو د شیرین وطن ګران افغانستان دغه ښکلي حاصل ګورئ چې ماشاءالله څومره ښایسته او په زړه پورې هندواڼې سږکال په دغه سیمه کې شوي دي. نو راسره اوسئ انشاءالله. زه نن یو ځل بیا تاسو لپاره ډېره ښکلې خپرونه د دغه ځای څخه لرم او بیا د هندواڼو پر سږنیو او تازه حاصلاتو باندې. نو هیله من یم چې تر پایه راسره پاتې شئ او یو ځل بیا د دغې خپرونې څخه په پوره معنا خوند واخلئ.
السلام علیکم ستړي مشر وروره وروره جوړې خیر ښه جوړې صحت دې ښه دی انشاءالله والله شکر یا ته ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې څنګه یې ګرمۍ سره والله ګرمي خو ماشاءالله ښه ګرمي ده ښه ګرمي ده موږ پکتیا نه راغلي یو هلته پکتیا نه؟ هوا خرابه نه ده لکه دلته چې ګرمه ده خاص هندواڼو پسې راغلی دلته دلته هندواڼو پسې راغلي د ګاډی بوره وړو پکتیا ته ښه دا به اوس له خیره پکتیا ته رسوئ او د انشاءالله پکتیا ته رسوم خیر هلته یې دوکان دی سټور دی که نه تجارت لپاره اخلي نه تجارت یې پور هلته مو ګاډي درویلې دې ځای کریا وړه هغه کې خرڅوم ښه لکه تا اوس څومره اخیستې دي دې پیره کې څومره باری ده مازدا به څومره مزدا 1400 مانه 1400 مانه چار څومره جګه کړه دومره ورشو ښه دغه تجارت د اول کال دی که نه تېر کال مې کولو نه تیر کال مو کوم تېر کال مې او کولو تیر کال مو کوم څه فکر کوې ته خو ماشاءالله دې برخه کې بلده مې تجربه یې هم زیاته ده هندواڼې د پروسه کال یې اخیستې وې سږ دغه دی د خیره بیا راغلی اوس هم حاصلات ګورې د سږ کال حاصلات ښه و ښه دي که د تېر کال ښه و یاره پارخې نشه خو سا کول بیا هندواڼې لږې غټې دي موږ هم چې ګورو ماشاءالله غټې دي ښې دي چې والې نورو کلو په دا ټیم دي پاره هندواڼه رسېدله خو سا کول دا په مخ ته شوه د جلال آباد یې کنه هغه اوسه پورې رسېدلې نه ده دا سیل په ښه دي دا ځای اوس ګرم دی که نه ځکه مخکې او ورسېږي ځای ګرم دی دا حساب ده او څنګه دي نرخونه څه کال تاسو اخلی نرخونه والا مختلف دي مونږ څو ورځې مخکې راغلي وو اویا پنځه اویا اوس اته پنځوس اته څلوېښت پنځوس داسې ریټونه چلیږي تاسو بیا هلته ورسوئ که پکتیا ته که نه څومره مصرف پرې راځي تاسو بېرته څو خرڅوئ بیا والا مونږ یو سلو لاس یو سلو شل یو دلته چوخلو تقریبا مانس 100 روپۍ مصارف راځي یو شل زره افغاني مصرف راځي ګاډي باندې که ډېر راځي یاره 20,000 پورې راځي 20,000 پورې ډېره مننه خوشحاله اوسئ دلته چې دغه سیزن شروع شوی دی په دې حاصلاتو باندې څومره خوشحاله یم ماشاءالله مخکې به دغه هندواڼې د نورو هیوادونو څخه راتلې خو اوس خوشبختانه په افغانستان کې ماشاءالله دغسې ښایسته حاصلات هندواڼې ورکوي خو موږ ډېر خوشحال په دا چې خپل وطن تولید مو ده بل هیواد نه چې باندې چې د خپل چوپ لرلی شي افغانستان کې چې بهر ملکو ته ضرورت نشته چې دلته یې راوارد کړي خو موږ تجارونه نه دا ښایست لرو چې باید دا رونه وړي دغه خپل چې د خپل وطنوال وخوري دا ډېره ښه خبره ده په همدې هیله ډېره مننه ته چې تر اوسه پورې دلته راغلی کومه دانه دې وخوړه که نه خوند دې څنګه یاره دانې خو مو ډېره ماته کړې نو سی والا د پرم والا نه شارم دی پوه شې چې کومه خوند روکي بیا یې موته کو ویې خورو یې خوږې دي ښې خوږې دي ماشاءالله نور خو څه پیغام غوښتل نه لري خپلو هیوادوالو ته بس دا غوښتنه هم ده دا کاریګر وین دغه ته چې کور پیدا شي دی مونږ هر څه دي چې بهر ملکونه راوګرځي دغه ډېره مننه خوشحاله او سلامت اوسئ نو لیدونکو را سره پاتې شئ دلته به له نورو ورونو سره خبرې اترې ولرو هغوی چې دغه هندواڼې راشکوي او دغسې بندیزي ته راټولوي تر څو په دې ګاډي کې بار کړي نو تاسو د ورور خبرې اترې واورېدې چې دوی مستقیما دا وړي مزار ته وړي نو ماشاءالله حاصلات ډېر ښکلي او فوق العاده دي بیخي پکې خو نشته دی نو شیرین وطن کې یو شی د بل څخه ډېر ښکلی او په زړه پورې حاصل ورکوي را سره پاتې شئ موږ سره به نور هم د دغې فارم څخه څو ښکلي او مختلف انځورونه وینئ وروسته به له نورو ځوانانو سره خبرې اترې هم ولرو نو ماشاءالله تاسو ګورئ څومره ښایسته ښکلې هندواڼې د فارمونو کې سږکال شوي تقریبا 2 کیلو خو به وي انشاءالله د ورځې په زرګونه همدغسې چې دی دغلته شکېږي دا فارمونو کې د هندواڼې او بیا له دې څخه ننګرهار ولایت نورو ولایتو ته
ان شمالي ولایتونو ته هم دغه ځای څخه انتقالېږي. تاسو مخکې دغه بل ورور خبرې اترې واورېدې چې هغه هم ځان سره مزار ته وړلی چې ماشاءالله ښکلي حاصلات سږ کال بیا هم په دغه سیمه کې شوي دي. سلامونه وروره، ستړی مه شئ، جوړ په خیر. وعلیکم سلام وروره، ښه جوړ یې، په خیر یې. ډېره مننه، کار دې م کوه انشاءالله. الحمدلله بس کار مار خو کوو، بس دغه دغه بس دغه خواري غریبي کوو. د بل سړی پکې له 100 روپۍ کېږي او موږ هم بس دغه خپل محنت نه بیلو. ډېره زیاته مننه. نوم دې راته واخله تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني. نوم خو مې خاورې ظریف خان دی. خاورې ظریف خان. ښه خاورې ظریف خان. او وروره موږ یو چې ښه یو والله الحمدلله. دا راته ووایه چې نن څنګه یې ګرمۍ سره څال دی؟ یاره ګرمي خو درته ووایم انجینر صاحب ګرمي ډېره زیاته ده. زیاته ده که نه؟ زیاته ده. او د هندواړو کار هم ټول مرته یې په دغسې که نه؟ بس مرته یې کوو ولا څه وکړو، بس دغه کالو سر دې ته تاوي یاره. اورې ته هم دلته خپله کاریګر یې که نه پالیز یې خپل دی؟ زه خو کاریګر یم، دغه پالیز مې خپل دی. خپل دی او الحمدلله. بس دیکاني کوو که نه بزګران یو. او بس موږ یې دلته اوس چې وکرو دې ځای نه ویسي خوست له خوست کې ورور هلته چې بولي شي بیا دا غریب کاره په ګاډیو ماډیو خرڅوي، یو بل له لږ لږ هغه دغه ورسي. یو سیر وړو کار یې کېږي پکې. اورې نو دا راته ووایه چې سږ کال دې په دې خپله ځمکه کې څومره هندواړې کرلې دي؟ په دې کې سږ کال خو داسې ویوه چې په دې موږ ډېر حسابونه لګولي دي. لکه بیا هم نه په مجموع کې ټول څو جریبه راځي دا؟ دا خو فرض کړه د هغې سره پورې 14 جریبه. 14 جریبه. او پروس کال هم پکې هندواړې کرلې وي که نه؟ پروس کال هم پکې وي. پروس کال هم پکې وي. څه فکر کوي؟ خو پروس کال موږ نه لږې ګلی ووالې او سږ کال انشاءالله ښه یو. داسې اراده لرو چې یاره له 100 روپۍ پکې راله پاتې شي. خدای مهربان. بل خوار غریب له هم پکې پاتې شي او موږ له هم پکې پاتې شي. څومره د امید شته چې سږ کال به د الله خیره څومره درته وکړي تر پایه پورې؟ څو منه به ورته وکړي؟ انشاءالله نو امید خو مې شته دی چې یو 3 پړکه یې وشکوو. 3 پړکه مطلب څه؟ لکه اوس 3 دغه چې اوس دا یو چیلم وشکوو دې پسې دوباره بیا کوي، بیا هغه هم شکوو نو بیا هغې پسې بیا سر یې ورکوو بیا دوباره بیا شکوو. لکه په یو چین کې که نه ستاسو مطلب د هغې سره نه دې سره پوره شکوئ دا څو موټره ورکوي؟ یو د من په حساب باندې څونه راځي؟ د من په حساب باندې اوس تقریبا چې دغه ځای ما شکولی دی 1400 منه هندواڼه ده. 1400 منه ماشاءالله. بله ورځ مې ترې 1000 منه ایستلې ده ماشاءالله. اورې دا 400 منه. دا 400 منه داسې یو 200 منه به ترې نور هم تلي انشاءالله. اورې بس الحمدلله. بس مړ هغه له 100 روپۍ الله تعالی پکې موږ له راکوي، خپل محنت نه بیلو پکې. ډېر د شکر او ویاړ ځای دی. دا راته ووایه چې نرخونه څنګه سږ کال څنګه دي؟ سږ کال ښه و که تېر کال ښه و؟ نرخونه خو داسې مختلف دغه دي که نه. نو کم مال ښه د هغې 15 روپۍ ریټ جګي، کم مال لږ ضعیف وي د هغې لږ ریټ ضعیف وي. او پروس کال خو داسې و چې کلخمه بزګرانو دهقانانو تاوان کړی دی. اوله کې باغونه باران ونیول، بیا ګلۍ ووالې دوباره سیلابونو ته ویوړل او دومره مرسته هم ورسره چا نه ده کړې. دا اوس هم چې دا کوم بزګران دي هر یو ورشه وګوره پوښتنه ترې وکړه 2-3 لکه 4 لکه روپۍ به قرضدار وي. ولې د هغه تېر فصل نه قرضدار دي. نو هېچا هم ورسره داسې ښېګڼه ونه کړه چې یاره دا بزګران دي د دې عوامو لپاره موږ تاوي. داسې نه دې کې ځان له زموږ ګټه نشته، دې کې د ډېرو کسانو رزق دی. اورې نو د دې د وجې نو هغه تېر کال باندې موږ ګلی خراب کړي. داسې بزګر به نه یا داسې دهقان به نه چې هغه له 4-5 لکه روپۍ تاوان نه دی ورسېدلی. څوک ګاډې په نیټولې وله او څوک څه کوي. بس سږ کال لږ ګزاره یې شوې ده که چېرته هغه تاوان پکې نیمې هم را سر کړي پروسګنې نو دا ډېره ده. زه الله دې رحم وکړي چې دا سږ کال کوم حاصلات د ورونو په خپلو د ځمکو کرلي دي چې هغه مخکیني تاوانونه بېرته پوره شي. دا راته ووایه چې فعلا دپاره دغه هندواړې چې شکېږي د ننګرهار ولایت په شمول نورو کومو ولایتونو ته ځي تر څنګ ولسوالۍ ته؟ دا خوست له ځي، پکتیا له ځي، کابل له ځي او کندهار له ځي، لغمان له ځي. مړه چې کوم ولایتونه دي بره دي ټولو له ځي تر دغه پورې ځي د ایران له بندره پورې دا مال ځي. چې کله تاسو دغه سیزن شروع شي د هندواړو د شکولو اوس چې ګورو ماشاءالله ډېری ځوانان دغلته په کار مصروفه دي. تاسو سره څونه پرته د کار زمینه برابرېږي په دغه سیزن کې؟ ماشاءالله موږ چې ګورو هر فارم کې کسان خو سخت زیات کار کوي. په دې سیزن کې دا چې زموږ دا اومه میاشت ده دی کې د اومه میاشت کې موږ سره کسان کله 10 کله 15 موږ سره پکې ګوړونه کوي، للونه کوي، دا ګیاګانې راغونډوي.
ښه ډېر اورې نو د هغوی علاوه تنخواه 6,000 روپۍ میاشت زموږ نه هغوی دي ښه 10-15 خوار یو سره لګي 15 او ماشاءالله نو بس دا غریب کاره خلک موږ سره هم په دغې د یو سیر وړه د هغوی هم کېږي زموږ هم کېږي هغوی هم چار روانې خو چې کال صحیح راشي بیا د هغوی هم ګزاره کېږي زموږ هم کېږي او چې کال صحیح را نه شي لکه هغه تېر کال ګلی ووه بس خراب یې کړه یو سړي له 4 لکه او 15 لکه روپۍ تاوان چا وله غوا خرڅه کړې چا وله ګاډي اخیستي وو او بس ولاګې چا ورسره دومره کومک ونه کړ یو سیلابونه به چا ورسره کومک ونه کړ په سرو سترګو یې ژړل چا ورسره کومک ونه کړ چې یاره دغه سړي که چېرته په نیټه غوا راغستې او یا یې ګاډۍ راغستې باید چې دې سره خو چې په لږو کې یو 100,000 روپۍ کومک وشي موږ هم د عوامو لپاره لګېو ځان له دې کې زموږ رزق نه دی زموږ پکې ځان له نه دی دې کې ډېرو خلکو رزق دی موږ نه منډیانو والا والي منډیانو والی بیا ګاډۍ والا له ورکې ګاډۍ والی بار خرڅوي اورې نو دې کې ډېرو خلکو بس دغه شته دی مخکې دغه ډېرې هندواړې د پنجاب نه راتلې تور هندواړې د دې ذایقه هغې سره څنګه ارځوي دا خوږې دي که هغه د هغې خو ذایقه داسې ده چې هغه چې پخوي هم په لاره یې پخوي دا یو مسله هغه چې کوم پټي کې پوخ شي هغه دلته رارسي نه هغه خرابېږي پستېږي بیا فرض که دلته بس دې مانګ راوځي نو بس هغه بیا څوک نه خوښوي بلکل هغه بیا پاتې او دا خو به د وطن حاصل دی دا خو د وطن تازه ده که نه اوس له خپل وطن کې راوشکه وخوره هلته ورور د هغې ځای نه راځي سکر او پنجاب نه راځي ستره هغه ځای نه د هندوانه راځي نو بیا هغه دومره دغه نه کوي ډېره مننه خوشحاله او سلامت اوسئ په وروستیو کې د لنډ پیغام ورو هېوادوالو ته که افغان دولت هم دې برخه کې څه غوښتل لري تر څو دې لپاره ښه بازار پیدا کړي تر څو ستاسو هغه مصارف چې په دې مو کړي په دومره پالیزلو بېرته پوره شي نو موږ دغه ویو که نه چې موږ له هغه خپلې پیسې جوړې کړو موږ 100 روپۍ پکې پاتې شي دا زموږ ډېرې دي الحمدلله زموږ پې بس ګزاره کېږي او داسې نه وه چې بس ډېرو پسې سړی زور کوي هغه بیا نه کېږي بېشک نو بس په هغه لږې باندې هم شکر وباسو الحمدلله چې بس دومره موږ له څوک رالل او موږ له یو پوښتنه وکړله او یو موږ یو لاری بار کړله نو بس د الله تعالی نه ډېر شکر ګزاره ځکه یې وکړ په دې باندې وفات راغلی وي هېڅ به هم نه وي اورې په دې موږ ډېر شکر ګزار یو خو باید دا هغه په هغه تېر کال باندې سخت خفه ومه چې خلک سیلابونه وواله موږ خو پرېږده ګلی چې کوم والي هغه پرېږده هغه سیلابونه چې کوم وړي و هغې سره هم چا کومک ونه کړو داسې غریب خلک پکې وو او په وروسته کې دا راته ووایه په دې لنډ ډول باندې که نه چې تاسو کله دغه هندواړې نالې کوئ زړې مثلا که نه په څومره وخت کې اصل ته رسېږي بیا دا رسي په 3 میاشتو کې 3 میاشتو کې خو اومه میاشت باندې مې دې باندې موږ تقریبا چې شپږمه میاشت ده چې موږ دې کې کارونه کوو شپږمه میاشت او دا ګوډونه او کبل دی او مسلسل کار غواړي داسې نه غواړي چې ته بس نن ختم کو بس لاړ شتې دا به څو وارې اړې بیا به دې کې کبلې مبلې راغونډې په مزدورانو باندې بیا به دې کې پټې چې بیا به دوباره دا جویې چې دا به م غونډې پاکې به او ډېر خبرې دي دې کې ډېره مننه خوشحاله او سلامت اوسئ الله مې عزت وکړه چې تاسو موږ له راغلی او موږ نه مې پوښتنه وکړه خوشحاله اوسئ
سلامونه وروره ستړی مه شئ جوړ تازه صحت دې ښه دی انشاءالله کار دې م کوه صحیح ده چې ګرمي ده څنګه یې الله شکر دی ښه ولا چې صحت دې ښه دی انشاءالله الله شکر دی کلاري ده ګرمۍ سره څنګه یې الله ګرمۍ سره ولا ښه بس لګي غواړي په چار وباس نو خپه یې که خوشحاله نن خوشاله ولا چې ډېر شکر دی نوم دې راته واخله نوم ابراهیم دی ابراهیم د کوم ځای اوسېدونکی یې دا کوډۍ اوسېدونکی یم نو کوډۍ حفیظ ګوډۍ او نه کوډۍ کوډۍ د کوم ځای مربوط ده چار دی چاردی مربوط ده ښه څومره وخت کې د پالیس کې ته کار کوي ولا چې یو شروع ورځې مې کې کار شروع کړی 6 ورځې شروع ورځې وو څنګه دي ستا په نظر د سږ کال حاصلات څنګه دي ښه دي که خراب دي ان شاء الله ښه دي وو تېر کال هم د کار کړی و که نه او تېر کال کړی وو تېر کال سره د سږ کال حاصلات څومره فرق کوي ډېر ښه شوي که خراب شوي دي نو ډېر ښه شوي ان شاء الله ښه کار ډېر ښه شوي سره دغه د ښایسته شماله مو لګېدو بس خو خوشحاله نو ان شاء الله خوشاله وو ښه دا راته ووایه چې تاسو دلته څنګه کار کوئ ورځ مزدوري ده که نه د موټر حساب دی مې موټر حساب دی موټر څو باروئ موټر 200 روپۍ بار په 300 نه 200 200 او څو نفرو باندې 14 نفر یم 14 نفره 14 نفر وو ماشاءالله د ورځې به څو موټر باروی شئ د ورځې لس موټر هم باره وتم باره نه هم باره لس هم باروئ اتم باروئ او ماشاءالله بیا ښه کار کېږي نو ان شاء الله کار کېږي بس غریبي کوم لګیم دغه ورځ یو څه لنډې دي که نه سړی ورته خوشحاله هم ډېر زیات دي که نه ځکه بیا پسه کار نه وي که نه او ښه وروره نور خو څه پیغام نه لري غوښتل هېوادوالو ته هغوی چې تر اوسه پورې بډې کور ته په چکر نه دي راغلي د خپل حاصلات به وګوري تر څنګ به یې وامخلي کورونو ته به ځان سره یوسي بس پیغام دا لرو چې بدین دواړې بارم باید کورونه هم دې یوسي باید د دې برخه کې د حکومت نه څه غوښتل لري تاسو سره باید هغه څه وکړي سره کومکونه باید وکړي موږ باید ډېر دغه فشار او بس غانې ولا چې غریب یو ډېر دا کار خو په لاسګاډي کې هم کېږي که نه پلسګاڼې کې په شان کېږي وو دواړه تاسو کوئ ځوانه کوو ډېره مننه خوشحاله اوسئ سلامونه څنګه یې ته شکر دی صحت دې ښه دی انشاءالله په خیر یې قراري ده ډېره مننه خوشحاله اوسئ ته څنګه مسؤل یې دلته که څنګه و د دې مسؤل یم مسؤل یې د فارم مسؤل یې د فارم مسؤل ها ډېر ښه دا به ټول څومره نه راشي ستا په نظر یاره دا ټول راځي 1100 منه 1000 منه 12 جریبه ځمکه مې کړې. 12 ماشاءالله څه کال حاصلات تېر کال سره څنګه پرتله ډېر څه کال ښه دي څه کال ډېر ښه دی وو خوشحاله یې ځنه فول شکر دی تا چې په انشاءالله کوم مصرف کړی پوره به کي یاره انشاءالله پوره کوي وو څو موټر وکړي دوه وکړي که درې وکړي یاره درې دوه کې نه پوره کوي خو چې یو 4-5 موټره لاړ شي نو ایله یې پوره کړي خدای مهربانه دی انشاءالله بېشکه دغه دواړې هم د ننګرهار ته ځي که نه نور هېڅ دا ولایتونو ته نورو ځي؟ ولایتونو ته هم ځي ان تر خوست پورې تخار مزار کندوز ټول ډېر تاسو چې کله دغه سیزن شروع شي تاسو سره چې ځوانان مصروفېږي په دې کار باندې د هغوی چې مثلا تاسو سره کار کوي ته څومره خوشحالېږي چې ورته زمینه برابروي شکر دی والله زه ورته ډېر خوشحاله یم ډېر په خوشحاله یم راځي زما کاریګر دی لګیا موټر راته بارې بېرته ځي ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ وروستی پیغام که څه لري هېوادوالو ته ځوانانو ته هغوی چې په وطن کې اوسېږي تر څو د خپل حاصل څخه استفاده وکړي حاصل څخه دا استفاده چې د نورو هېوادونو نه دې ځای ته مېوې راځي ولې د خپل هېواد مېوه نه خوري چې نورو هېوادونو څخه یې راغواړي په همدې هیله ځکه د خپل هېواد مېوه ډېره زیاته ده هر رقم مېوه چې غواړي خپل هېواد افغانستان کې پیدا کېږي ښه ډېره رم بیا هم ډېره زیاته مننه خوشحاله او سلامت اوسئ نو ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو چې تاسو هم له موږ سره دغه خپرونه د پیل څخه تر پایه پورې ولیده دغه ونو ننګرهار ولایت مټي کوټ ولسوالۍ د فارمیدو سیمه او د سږني کال د هندوانو ښایسته او ښکلي حاصلات چې ماشاءالله تاسو ګورئ سږ کال هم څومره ښکلي او په زړه پورې حاصلات دغه سیمه کې شوي دي بزګران هم خوښ دي تر څنګه چې هغه کاریګر دلته کار کوي هغوی هم خوښ دي ځکه ورته د کار زمینه برابر ده او خوشحاله دي تر څو د خپلې کورنۍ لپاره یو ډوډۍ حلاله نفقه دغلته چې دی برابروي نو هیله من یم چې دغه خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي او د افغانستان د دغې ښکلي حاصل د سږني کال د هندواړو د حاصلاتو څخه مو په پوره معنا خوند اخیستی وي تر یوې بلې خپرونې پورې چې زه بیا ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم ما ته اجازه راکړئ تر بیا لیدو ښې چارې لوی الله مو مال شه